لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله وی ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی زه دې وجنمه روح ته نه اخلم ستا څنګه خوښه ده فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم ستا څنګه خوښه ده وجنم دې مړ کومه دي د مرګ دا اواز په انسان باندې ډېر بد لګي ښه چاته وایي وجنم دې نو دا اواز پې ډېر بد ولګي ډېر ویریږي نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې ووی وجنم دې روح ته نه اخلمه هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غصه به وله ډېره ورتله چې سپېړه یې اوچته کړه فرشتې له دا مخ وه او دومره زورداره سپېړه یې ورکړه چې د سپېړې سره یې ورله دا سترګه هم ویستله هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي وم چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي مرګ نه غواړي وګوره زما دې حالت ته ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره سي چلو کو داسې بنده له دې لېږلي وم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کومه د هر ویښته په بدل کې فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته سپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو بیا هم سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړه دو دا فرشتې ته وایي ښه چې د غوی په شا لاس کېدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته به بدل کړي راله الله یو کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه د خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تګ دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وي چې عایشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یاره ته ماله راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړي هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي وی دا حدیث مبارک ما ته ویلی و وی نبی علیه السلام چې بیمارو او تبه یې ډېره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غېږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبی علیه السلام باندې تبه ډېره زیاته وه ډېره زیاته وه او دا لاس به یې داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ به یې داسې راوکاږو او دا به یې وي چې اللهم رفیق الاعلی وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسۍ له داسې مخامخ ورته ودرېدو وی زما د ورور مسواک کو داسې وی د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د مسواک ته ډېر کتل زه پوه شوم چې نبی علیه السلام دا مسواک غواړي ځکه نبی علیه السلام به د مسواک سره ډېره زیاته مینه وه وی داسې مسواک ته یې کتل وی ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیه السلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو چې وامېغسته وی د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وی دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه السلام ته مسواک ورکړو عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم زه ډېره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه السلام
روح مبارک زما په کوټه کې وته دی او بختور زکه ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختور زکه ما چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک زما په غیږ کې وته دی او بختور زکه ما چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارک یو ځای شوي دي زکه بختور ما یا مسواک ورله ما پوس کو په خپل خوله کې باغې مسواک پورې زما لاړې انخته چې ما نبی علیہ السلام لور کو هغه مسواک هغه په خپل خوله کې وو زما لاړې او د نبی علیہ السلام لاړې ډېرې په آخري وخت کې یو ځای شو او دا به ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه وي اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه نو عایشه به وفرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده نو زه سپېری م وي زما په شانتې بختوره ښځه دې ما ته څوک بل څوک وښیي که نه نو زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده الله نو وي ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه الصلات وسلام له مې ورکو نبي علیه الصلات وسلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو په مینه باندې وکړو نبي علیه الصلات وسلام زما غیږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټیم کې ورسره جبري علیه الصلات وسلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته دا ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه الصلات وسلام دی د ټولو فرشتو مشر دی بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل دته نبي علیه الصلات وسلام د ملک الموت ته وویل وایي ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه کو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح واله څیزونه چې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل ملک الموت هسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کم ټیم کې چې ته روح اخلم په دغه ټیم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان نه روح واخله بس په دغه ټیم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه الصلات وسلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل دا چې راله د نبی علیه الصلات وسلام په خوا کې جبریل امین ناست و جبریل امین نبی علیه الصلات وسلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلې ده د روح قبض کوونکې فرشته ده اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه د مرګ دا فرشته راله نبی علیه الصلات وسلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله را لېږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه الصلات وسلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی نو غواړم چې دی ځان ته روبلمه نو ستا څه رایي ده ستا څه مشوره ده ته پکې څه وایي نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده ما ته څه خبره وکړه که نه جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی زه پکې څه نه وم الله اختیار درکړی دی خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو ته خپل کار جاری که خپل کار وکړه زما نه روح واخله عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه الصلات وسلام په بله خبره نه یم پوهېدلی خو دا لاس یې داسې اوچت کو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی او بیا یو آیت کریمه چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو او د نبی علیه السلام نه روح مبارک لاړو یې نوره نه یم پوهېدلې په څه باندې
غرض می دا کو چې د دنیا نه نبی علیه الصلاۃ والسلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتر او غوره انسان نه و مرو به ټول مرګ ته تیاري پکار ده د دنیا نه به ځو ټول خو د دنیا نه داسې لاړ شه د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي داسې لاړ شه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي وفات او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتي د روح واخلي بر اسمانونو ته ووسي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علم بیا تنم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویلو ښکته ځمکه کې خلکو د متعلق څه خبرې کولې نو فرشتي ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندګان د ګواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کړو ما دته مغفرت نصیب کو او چې کله فرشتي وي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو ډېر بد سړی و ډېر ناکاره سړی و الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي یوه جنازه تېره شوله نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو ډېر صفات بیان کړو ویره دا ډېر ښه سړی دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وجبت د دپاره واجب شو بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و خلک ترې نه ډېر تنګ و ډېر په عذاب کې و خلک ترې ډېر ترپوزي و ډېر ناکاره سړی و ښه د نن مړ شو نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت صحابه کرامو تپوس کو د الله پاک پیغمبر څه مطلب مخکې جنازه تېره شوه خلکو یې صفت وکړو تاویده دپاره واجب شو وروسته بله جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا وي د دپاره واجب شو څه واجب شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وي د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی ښه د خلک نه خلاص شو وی ما وي چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوست او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زموږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی د ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیاریږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو پخپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما پخپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی ما کله د چا ورته ودرېدلی وظیفه راوړی خدای مو وبخه
دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړیږي، د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي. بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي، دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي. ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سره واخیستو، دا څومره په مشکله تیار شوی و، د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي؟ هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره. کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي، په ده پسې اسمان جاړي، د به ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي. شیخ صاحب الله بخلی دی، په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي، هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي، په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي، په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي. الله به یې څنګه نه بخي؟ نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي، د ده د ذکرونو ځایونه جاړي، د ده د سبقونو ځایونه جاړي. اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي. الله هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه نیک اعمال خو بند شو. هغه خو الله بخلی دي، هغه خو د الله نیکان بندګان دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه، چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره م وتړو، د سپي سره م وتړو، د خر سره م وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي. ولې تېروي؟ د خپل علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اهان العالم، چا چې د عالم سپکاوی وکړو فقد اهان العلم، د علم سپکاوی وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، چا چې د علم سپکاوی وکړو د نبی سپکاوی وکړو. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د پیغمبر سپکاوی وکړو د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبريل فقد اهان الله، چا چې د جبريل علیہ السلام سپکاوی وکړو د الله سپکاوی وکړو. ومن اهان الله فقد اهانه الله یوم القیامه، چا چې د الله سپکاوی وکړو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کړي په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیله کوي، الله به ضرور ذلیله کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو، هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو. او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو، او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل، مونږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شي نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی، ښه نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې، ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې، ډېر کمزوري طالبان وجړل، هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي. تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی، خو زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی. د مدرسې طلبه خو جوړول، عالمان خو جوړول، بزرگان خو جوړول، شیوخ خو جوړول. قسم په الله زما یو خبره یاد وساته، یو خبره کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي، کو په دې ملک مونږ خاده ورځ اومنتله راشئ په ما باندې په دې مخ توکاڼې راوتوکئ. کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي سوال نه پیدا کیږي چې دغلته په مونږ په عزت ژوند تیر کړو، سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به په سکون ژوند تیر کړو، سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به په عزت پاتې شو. مونږ ځان له یو کار کتلی دی، علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده،
موږ ټول داسې جوړ شوي یو تاسو فیسبوک کولاو کوئ تاسو سوشل میډیا کولاو کوئ تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ نکاح به ورله دې ملا تړلي د پلار نکاح ورله دې ملا تړلي د نیکه نکاح ورله دې ملا تړلي سبا چې خپې وغځئ مردار شي دا ملا پې ودرېږي جنازه یې ورله کوي بیا هم په ده پسې خبرې کوي زه هغه یو غیرتي وینم چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري زه ورته هم ښه صفا ووایه دا وصیتنامه پرېږده وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه دا کم دغلا پند دی دا کم د منافقت پند دی دا کم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم جنازې له به ملا راولم ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه بدې ردې پسې مه وایه صفا وصیتنامه ولیکه صفا ولیکه وایه که زه مردار شم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي صفا دا لیکل وکړه شته په دې کلي کې هم شته ما ته پکې معلوم دي ما ته معلوم دي چې په ملا نه پسې خبرې کوي زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم ما ته د هر تن کمنټ هم راځي ما ته د هر تن پوسټ هم راځي صحیح ده او معلوم دی راته او دا مې په خپل زړه کې ویلي دي چې مړ شو جنازې لی نه ځم او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې لی مه ځئ ټیک شو مه ځئ جنازې لی اصل دغلا پند دی منافقت خو اختیار کړی دی به هر حال د علماو سره مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ دا زموږ نه نور څه نه غواړي موږ ته قرآن ښیي موږ ته حدیث ښیي کو مني ومنه کو نه یې مني کم از کم سپکاوی خو یې مه کوه کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه او یو خبره یاد وساتئ تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه اخر انجام یې وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی مرتد شوی دی وګورئ زما خو ډېره تجربه وشوله هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل اخري پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلام اعتراضونه شروع کړل او د دین اسلام نه ومې کتل په خپله باندې چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پاونۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وي ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو دا عالم چې کوم حدیث وي په دې حدیث ته اعتماد پاتې نه شو ته به وایي دا ملا یې د ځان نه وي ځکه بس ملا خو دې اعتماد پاتې نه شو په حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو په قرآن دې اعتماد پاتې نه شو نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د ملانو خبرې دي دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د ملانو خبرې دي دا وایي اخوا هېڅ شی نشته دی په آخر کې د څه جوړ شي مرتد تی نه جوړ شي دقه اخیری انجام شي اخیری انجام الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې نه وساتي او یوازې علما عوامو ته نه وامه علماو ته هم وامه زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې خو د هر عالم قدر کوئ د هر عالم احترام کوئ د هر عالم عزت کوئ دلته طلبا ډېر ناست دي ټولو طلباو ته وامه د علماو قدر کوئ د علماو احترام کوئ زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوئ یوازې عوام نه علماو له د ټول نه لومبې د دوی احترام پکار دی سفیان ثوری رحمه الله دا لوی عالم تیر شوی لوی عالم ډېر زره احادیث مبارکه ورته یادو ډېر زره احادیث مبارکه د دومره لوړې مرتبې عالم خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعي رحمه الله را روان دی په اوښ باندې ناست دی مخکې به د اوښان په لړاکۍ روان یو اوښ به یې په بل پورې تړلی او بل به یې په بل پورې تړلی امام اوزاعي چې په اوښ باندې ناست و سفیان ثوری رحم الله ولا مخې ته ووتو د هغه اوښې د بل د اوښ نه راکولو کو او د هغه د اوښ دا پړی په خپله مرۍ کې ورواچو په خپله مرۍ کې ورواچو او د هغه په اوښ باندې ناست دی او سفیان ثوري ته مخکې را روان دی او چغه وایي لار پرېږدوئ زموږ شیخ راغی لاره پرېږدوئ لوی عالم راغی علماو به دومره د یو بل قدر او احترام کو دومره قدر او احترام کو چې د هغه د اوښ پړی په خپله مرۍ کې اچولی ور روانو هغه عالم چې ډېر زره احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو هغه د بل عالم د اوښ پړی په مرۍ کې اچولی دی نو موږ علماو لم د یو بل قدر پکار دی احترام پکار دی عزت پکار دی سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما دپاره قابل قدر او قابل احترام دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د علماو د مینه او محبت کینی